ترکمنستان افغان ځوانانو ته د اوسپنې پټلۍ په برخه کې روزنه ورکوي. سلام ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ترکمنستان افغان محصلینو ته د ریل پټلۍ په برخه کې 28 تحصیلي بورسونه ورکوي. کابل کې د ترکمنستان سفیر خواجه عوضوف د اوسپنې پټلۍ ادارې له رئیس ملا بختالرحمن شرافت سره کتنه کې ویلي چې هېواد یې 28 افغانان محصلینو ته د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د روزنې ورکولو پلان لري. د دې پلان پر بنسټ به افغان محصلینو ته 4 میاشتې روزنه ورکول کېږي چې وروسته به یې له تجربو د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په تخنیکي برخو کې استفاده وشي. ترکمنستان سفیر د اقینې اندخوی د اوسپنې پټلۍ د ریلي چارو د بشپړېدو خبر هم ورکړی او د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې مشر بیا ویلي چې دوی به ډېر ژر د یادې پټلۍ غیر ریلي چارې هم بشپړې کړي چې ورسره به اندخوی ته د ترکمنستان مستقیم انتقالات پیل شي. دا و زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم خیر جاري.